مفتی شفیع صاحب رحمه الله بیان کړی دی، وای د دهلی د جامع مسجد خواته یو انګریز او هغه انګریز په اسلام باندې مشرف شو، اسلام ته داخل شو. وای هغه به د جامع مسجد ته راتلو او جامع مسجد کې به خلکو وای مونځ کو نو او دسونه به بیا د حوض په غاړه کوله او د دې حوض په غاړه باندې هغه نالی، نو دغه نالی کې به خلکو چې کوم دی د خولې او د پوزې دا ګندګي ارتوله، دا به پرته وه. اوس هغه انګریز یو ځل ولیدل چې یاره دا ګندګي پرته او څوک یې نه صفا کوي، نو لاړې او برش او لوټی راواخېستل، د هغې د صفایۍ دپاره رالې. اوس یو مسلمان بوډا مسلمان هغه وایي چې دا سړی مسلمان شو لیکن هغه انګریزیت ویلا د د دماغونه نه دی لرې شوی. نو مفتی شفیع صاحب رحم الله فرمایي وای ګویا چې ګندګي صفا کول دا مونږه انګریزانو ته پریښي دي. کم تهذیب چې اسلام مسلمان له ورکړی، کم طور طریقه او مسلمانانو له د تکلیف نه ورکولو چې کم تعلیم اسلام مسلمانانو له ورکړی، هغه یو مشر مسلمان وای دې مسلمان شو خو د انګریزیت لا د دماغونه نه دی وتی. دا د انګریزیت عمل نه دی، دا د مسلمانانو عمل دی. نن زما عزتمندو مسلمانان څومره مسلمانان دي، تاسو یقین وکړئ ډېر مسلمانان داسې دي چې هغه راشي دغلته به چې کوم دی توکاڼې توک کي، دا فکر ورسره نشته دی چې په دې وخت کې پیزو لږ اوبه ور وارتم دا به مخکې لاړ شي. هسې نه، زما نه وروسته به یو مسلمان نه شي هغه ته به دا تکلیف ورکوي. د اسلام حسن دا دی زما عزتمندو، هر هغه څیز چې مسلمان له تکلیف ورکوي هغه لرې کول دا د اسلام په شعبو کې چې کوم دی یو عظیمه شعبه ده. اوس د دین یو شعبې ته په سپک نظر کتل، تنویر رحم الله فرمایي چې ډېر کرته دغه خبره دا یو مسلمان د ایمان نه وباسي او کفر کې داخلوي. دا خو د ایمان شعبې دي او موږ ته دا دونه سپکې دي. په لاره کې به یو مسلمان ګاډی ودروي، خلکو ته به روډ بلا کي، لاره به چې کوم دی دا به ختم شي او دی به وایي چې څه چل مې وکړو، مړه مونځ مې کوو، نو را به شي دلته به اوږده اوږده رکعتونه کوي. د دې اوږدو اوږدو رکعتونو هېڅ څه فایده تا ته نشته، هلته د مسلمان له تکلیف ورکو. نبی علیہ السلام مسلمان دغې ته نه دی ویلی چې دی به راځي اوږده اوږده رکعتونه به کوي، مسلمان یې دې ته ویلی دی چې د هغه د لاس هغه د خولې نه چې کوم دی یو بل مسلمان ته تکلیف ونه رسي. ستا د عمل د وجې نه چې کوم دی مسلمانانو ته څومره تکلیف ورسېدو، لاره بنده شوه. نو زما عزتمندو موږ د ځان دپاره چې کوم دی دا ښه سړیتوب ګڼو چې دا خو زما ښه سړیتوب دی چې د جومات مخې ته مې ګاډی ودرو رالم او خپل لمونځ مې چې کوم دی په ټایم وکړو. لیکن دې ته مو ګوره چاله مې تکلیف ورکړو که ور مې نه کړو. نو په لاره کې ګاډی ودرول دام په دې کې راځي، د کور نه چې کوم دی دغه به راوباسو، ګندګي به راوباسو، په دې لاره کې به یې وارتو او مونږ وایو که چېرته ما مخالفت وکړو جو بلدیې والا مخالفت وکړو، دا د شریعت مخالفت دی چې تو د کور ګندګي راواخلې او بهر چې کوم دی د کور مخې ته وارتې. څومره خلکو ته دې نه تکلیف دی. نو زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې دویم نمبر د ایمان په شعبو کې د ټولو نه ادنا شعبه هغه دا ده چې د لارې نه تکلیف ده سیز لري شي.